یوه څه ژورې کندې ته ولوېده او په زوره زوره یې اوازونه پیل کړل تر څو خلک خبر شي او له کندې وباسي. دا څښتن یو بزګر و، لاړ او د کندې پر غاړه ودرېده. ډېر فکرونه یې وکړل خو هېڅ داسې طریقه یې پیدا نه کړه چې اس له کندې وباسي. فکر یې وکړ چې اس خو هم پخوانی شوی دی، ژر به ختم شي او دا کنده به هم یوه ورځ څوک ډکه کړي. نو د کلي خلک یې راټول او ورته وویل راځئ دا کنده راسره راډکه کړئ. د کلي خلکو بیلچې راواخیستې او د کندې په ډکولو یې پیل وکړ. دوی فکر کاوه چې ژر به اس همدلته دفن شي، خو دوی چې به د ډکون مواد کندې ته اچول اس به هغه په ښو لاندې کول او پورته کېده به. تر دې چې څو ساعته وروسته اس د کندې تر څنډو ورسېده او وژغورل شو. په ژوند کې هم له موږ سره ورته کیسه تکراریږي. پر موږ خلک تهمتونه لګوي، شخصیت وژنه مو کوي، پر لمنه مو داغونه ږدي او بد رد راپورې وایي. نو د دې ټولو څخه د خلاصون لاره دا نه ده چې ته د خلکو په دې خبرو کې ځان ښخ کړې، بلکې پکار ده چې د خلکو په دا ډول بې ځایو خبرو پښې کېږدئ او نور هم پورته لاړ سئ. یاد لره هغوی چې د بې ځایه خبرو، شخصیت وژنې او له تا څخه د کرکې کولو عادت لري، د هغوی د عادتونه نه بدلیدونکي دي. نو ته عزم مه بایله او خپله لاره چې دې نیولې ده د دې بدبختو خلکو له امله یې مه بدلوه.